قسم په خدای که سپین دي او که تور صاحبان دي دا ټول د یوې ډلې د یو کور صاحبان دي او تر هغې د دې جنګ خاتمه نشته دی تر څو چې پراته په پښتونخوا کې د لاهور صاحبان دي دا سترګې دي ولولي دا سترګې دي واوري لګي دا سترګې دي ولولي دا سترګې دي واوري لګي دا سترګې دي ولولي او دې خلکو دا نورې قصې څه له جوړې کړي دي او ویني یې د سر خپونه د خپونه سر له لاړې شي او یا ګرانې سایل سندرې هله جوړې کړي دي او بیا عابد صاحب وایي چې ولې به د هر ګزار رسانه وي ولې به د هر ګزار رسانه وي ځان ته د اشنا وي ځان کړی یم او دې کې د څوک نیت عبید نه بدی خدای د خوږو زړونو درمان کړی نو خوشحاله یم اول خو د دغه تنظیم چې څومره غړي دي هغوی ټولو ته مبارکي او هغوی ټولو ته ډاډ او بیا ډېر زیات خوشحاله هم یم او داسې لږ لږ یارېږم هم چې سایل صاحب دلی عابد صاحب دلی جان صاحب دلی او داسې ډېر مشران هغه په دې سټیج باندې موجود دي او بیا زه ولاړ نو فخر هم محسوسوم او دا مشران دي همیشه زمونږ په شا ولاړ وي او مونږ دې همیشه د دوی د لاس د سوري او د دوی د خیال او د دوی د فکر د سوري لاندې ژوند وکړو مننه څه شعرونه چې دا د جنگ تور بلا بدر نه هم لاړ شي چې دا د جنگ تور بلا بدر نه هم لاړ شي افغانستان یار دا بدر نه هم لاړ شي چې دا د جنگ تور بلا بدر نه هم لاړ شي افغانستان یار دا بدر نه هم لاړ شي او اسلام آباد د بنگال قصه د هیر شولا کدا سه حال وی پښتونخوا بدر نه هم لاړ چې دا د جنگ تور بلا بدر نه هم لاړ شي افغانستان یار دا بدر نه هم لاړ شي او اسلام آباد د بنگال قصه د هیر شولا کدا سه حال وی پښتونخوا بدر نه هم لاړ شي او مونږ بېننګ یو منظور خو مایوس نه شي مونږ بېننګ یو منظور خو مایوس نه شي ګینې دا لږ شان رڼا بدر نه هم لاړ شي مننه بیا یو څه شعرونه چې قسم په خدای سایل صاحب قسم په خدای که سپین دي او که تور صاحبان دي قسم په خدای که سپین دي او که تور صاحبان دي دا ټول د یوې ډلې د یو کور صاحبان دي او تر هغې د دې جنگ خاتمه نشته دی تر څو چې پراته په پښتونخوا کې د لاهور صاحبان دي تر هغې د دې جنگ خاتمه نشته دی تر څو چې پراته په پښتونخوا کې د لاهور صاحبان دي او زمون کوټې د ورانې کې برګې دي درې نه یوسي عابد صاحب زمون کوټې د ورانې کې برګې دي درې نه یوسي یخني د کپیزان ته بلې اور صاحبان دي او چې مونږ ته یې بمونه خښول نو هغه خیر دی فیاض ظفر صاحب چې مونږ ته یې بمونه خښول نو هغه خیر دی او اوس خفا زمونږ په تش شور صاحبان دي چې مونږ ته بمونه خښول نو هغه خیر دی او اوس خفا زمونږ په تش شور صاحبان دي او دعا کوا که چرته کې ژوندی دې درله درشم قیصر دعا کوا که چرته کې ژوندی دې درله درشم راتاوره نه ټوپکو په لاس مور صاحبان دي او ودانه د ډیر صبر نه پس غږ پښتنو وکړو صفای وي موږ نه پاتې نور صاحبان دي او یو څه شعرونه د نوي غزل چې کوشش کوي نیازکه کوشش کوي چې مخکې شي له وخته زندگی کوشش کوي چې مخکې شي له وخته زندگی په ما کې تنګ شوې زما سخت زندگی کوشش کوي چې مخکې شي له وخته زندگی په ما کې تنګ شوې زما سخت زندگی او سایل صاحب رارغړي خدای دې خیر وکړي که نن دی که سبا رارغړي خدای دې خیر وکړي که نن دی که سبا دیره ده د یو داسې کمر یخته زندگی او یو زړه لکه مزار د یو شهید ارمان یو زړه لکه مزار د یو شهید ارمان او د پاسه په ولاړه لکه شنخته زندگی او چې کم طرف ته ګورم هر طرف سراب پرته باسه چې کم طرف ته ګورم
هر طرف سراب سراب زه تږی یم وچه وچه دښته زندګي او ترڅو به پکې ګورم خپلې کرښې کرښې مخ موسی جانه ترڅو به پکې ګورم خپلې کرښې کرښې مخ او ترڅو به مې نیولې وي خپل مخ ته زندګي او ودانه مونږ ورکړی تل د مرګ په خوله کې ځان ودانه مونږ ورکړی تل د مرګ په خوله کې ځان خوابی راله ساتلې په منښت د زندګي ډېره مننه